ګټ خوشحالي کیسې درس ته صفات خوشمه ده شاه بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست او تېره ورځ به مو په خیر تېره کړي نن به د خیره موږ تاسې په همدې کارډیالوجي کې پاته کیږو او یو بل لیکچر واخلو صحیح کوشش به وکړو چې د امکان تر حده په اسکیمیک هارت ډیزیز باندې ځان پوه کړو خو په یو لیکچر کې به دا نسي خلاص ځکه چې دا ډېر زیات اوږد لیکچر ده نو کوشش به وکړو په دوه یا په درې کې دا تقسیم کړو صحیح کوشش به وکړو چې د ایمای تر مورفالوژي پورې نن درس ووایو د ایمای تر مورفالوژي نو بس لایډونه شمارئ چې هر وخت هغه راورسېدو نو مطلب منه چې هغه به یې صحیح زموږ ستاسې درس به نن همدومره وي ډاکټر صاحبانو اسکیمیک هارت ډیزیز یا آی ایچ ډي ناروغیانې له دې سره تاسې ډېر بلد یاست او دا تقریبا هر ډاکټر یې پیژني تر ټولو ښه ډاکټر به هغه چې د دې په میکانیزم ځان پوه کړي کله چې د دغه ناروغیو په میکانیزم باندې تاسې ځان پوه کړئ نو بیا به ډېر اسانه وي د دې تشخیص اسکیمیک هارت ډیزیز یوه ناروغي نه ده بلکې ناروغیو یو ګروپ ده مختلف شمیر ناروغۍ دي چې په مجموع کې ټوله ته څه وایي اسکیمیک هارت ډیزیز یا هم ایچ ډي د تعریف له نظره اسکیمیک هارت ډیزیز ډاکټر صاحبانو موږ تاسې هغه حالت ته وایو چیرته چې د زړه د خپل ځانګړو عضلاتو یا کارډیک مسکولر ټیشو د اکسیجن د سپلای او د ډیمانډ ترمنځ نواقص رامنځته شي یا نیمګړتیاوې رامنځته شي دغه پیښ ته څه وایي اسکیمیک هارت ډیزیز بیا یې وایم اسکیمیک هارت ډیزیز هغه ناروغیانو ته وایي چې د مایوکارډیم ټیشو یا د مایوکارډیل عضلاتو د اکسیجن د سپلای چې د اکسیجن ورته وروړل کیږي صحیح او د هغوی د غوښتنې یا د ډیماند ترمنځ تضاد رامنځته شي یا د هغوی ترمنځ نواقص او نیمګړتیاوې رامنځته شي یعنې مطلب دا ده چې دومره اکسیجن ورته نه رسیږي څونه چې د زړه د عضلاتو ډیماند یا غوښتنه وي دغه ډول ستونزو ته موږ ته څه وایي په مجموع کې اسکیمیک هارت ډیزیز اسکیمیک هارت ډیزیز ډاکټر صاحبانو په دوه ډوله رامنځته کیږي اکیوټ او کرونیک یعنی یو ناڅاپه دا پیښ رامنځته کیږي او یا داسې په قراره یا په متواتر توګه سره دا پیښ رامنځته کیږي دې ته موږ تاسې کرونیک وایو خو اسکیمیا موږ تاسې داسې تعریف کړې وه چې کله چې په یو نسج کې وینه کمه سي دې ته څه وایي اسکیمیا نو معلومه خبره ده چې په دغه اسکیمیا کې د زړه په عضلاتو کې وینه کمیږي مطلب دا ده چې زړه وینه پمپ کوي په دې کې شک نشته خو د زړه عضلات خپله هم وینې ته ضرورت لري چې هغه د کرونري شریانونو په واسطه ورکول کیږي یعنې مطلب دا ده چې د کرونري شریانونو په یوه برخه کې ممکن د وینې د سپلای او د ډیمانډ ترمنځ نواقص واقع سي او یا هم نیمګړتیاوې واقع سي او په نتیجه کې به په هغه برخه کې چې رامنځته کي ایچ ډي اسکیمیک هارت ډیزیز په اکیوټ یا په کرونیک ډول سره صحیح ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو په دې باندې انشاءالله تعالی ستاسې سر خلاصېږي خو خبره دا ده چې زړه ته په صورت عموم کې وینه څه شی رسوي زړه ته موږ پوهېږو چې له هغه څخه ډاکټر صاحبانو له ورټا څخه لیفټ او رایټ کرونري ارټري منشا اخلي دا لیفټ ته او دا رایټ صحیح او دغه بیا بالاخره کښته ځي دواړه په آرټریو وینټریکولر ناچ چې په زړه کې چاپیره یو شی ده ډاکټر صاحبانو یو ژور یا پیشر غوندې یوه ساحه ده په دغه پیشر کې داسې ګر چاپیره راګرځي او یو رقم آرټري جوړېږي ورڅخه کرونري چې دې ته سرکمپلیکس کرونري آرټري وایي دغه څخه مخکې ډاکټر صاحبانو دغه یو انټیریر ډیسنډینګ کرونري آرټري ورکوي دغه یې نور برانچز دي ډاکټر صاحبانو البته ډیسنډینګ برانچز دي او دغه بیا چې ده ډاکټر صاحبانو رایټ کرونري آرټري په دغه کې هم ګورئ دغه انټیریر برانچونه دي او هم پوسټیریر ډیسنډینګ آرټري له دې څخه منشا اخلي خو په هر صورت دغه کرونري شریانونه په هره نقطه کې بندېدای سي او یا هم داخلي مجرا یې تنګېدای سي یا بندېږي او یا یې داخلي مجرا تنګېږي په دواړو صورتونو کې د زړه هغه برخه چې دغه کرونري شریانونو په واسطه باندې وینه ورته رسول کیږي هغه برخه متاثره کیږي او په نتیجه کې به د هغې برخې اسکیمیا رامنځته سي صحیح ډاکټر صاحبانو په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو دغه آی ایچ ډي یا اسکیمیک هارت ډیزیز په نارینهو کې نسبت و ښځو ته ډېره ده ځکه چې په ښځو کې یو پروټیکټیو هارمون ده چې هغوی ته څه وایي استروجن او استروجن دوی ته د هغه د زړه د ناروغۍ څخه په خاص توګه سره ایچ ډي کرونري بخشش د اسکیمیک هارت ډیزیز څخه دوی ته پروټکشن ورکوي خو هغه ښځې چې
تر 15 کاله کښته دي او یا هغه ښځې چې تر 45 یا تر 50 کالو لوړې دي یعنی مناپاوز کې دي هغوی بالکل داسې ورباندې اخته کېږي لکه څه رقم چې انسیډنس یې په ښځو په نرو کې بالکل یو رقم دی خو په ریپروډکټیو لایف کې انسیډنس په نارینهو کې زیات او په ښځو کې کم دی صحیح ده اسکیمیک هارت ډیزیز ځکه چې هغه ایسټروجن هارمون لري ډاکټر صاحبانو یوه مخکې نظریه وه چې په 2020 کال کې به تر ټولو عام مرګونه په نړۍ کې د څه شي له وجې رامنځته کېږي د اسکیمیک هارت ډیزیز خو دوی دروغ ویل دغه کتاب ما په 2015 که 14 کال کې لیکلی 2014 کال کې دا د هغو خبره ده بیا ما نه ده اپډیټ کړي خو دا مطلب 2020 څخه موږ تاسې واوښتو خو په 2020 کې تر ټولو زیات مرګونه د ایچ ډي له وجې نه وو بلکې د کورونا له وجې وو همداسې وکړه د یو پرډکشن کوه یو وړاندوینې یې کړې وه خلکو چې په 2020 کې به تر ټولو زیات مرګونه په نړۍ کې د څه له وجې وي ایچ ډي ولې ځکه چې ډاکټر صاحبانو لایف سټایل د خلکو تغیر کوي خلک له بیلچې څخه راځي ښاري ژوند ته او دفتري ژوند ته خلک اگزرشن نه لري خلک په موټر کې له کور تر دفتره ځي او خلک په چوکۍ کې ناست دي خلک ښه پریمانه په شوسرې ګولې وهي د وریجې غوښې دي پسې خوري او انرژي اخلي ډېر انټکې ډېر وي خو مصرف یې کم وي سپورټ نه کوي نو په دې خاطر باندې د خلکو د لایف سټایل تغیر کوي همدې وجه دا وه چې دوی ویل چې په 2020 کال کې د خلکو سهولتونه نور هم په نړۍ کې زیاتېږي نو ممکن اسکیمیک هارت ډیزیز د دې سبب چې اکثره مړینې په نړۍ کې ده همدې وجې څخه رامنځته سي خو هغه موږ خبر نه وو چې په موږ باندې د کورونا بحران هم را روان ده او موږ تاسې کورونا تر باغو واړولو وه ښه د اسکیمیک هارت ډیزیز ایتوپیتوجینیسیس څه معنا د دې اسباب او میکانیزم یې څه دی او اسباب یې څه دي ډاکټر صاحبانو تر ټولو غټ سبب چې ده په دې باندې موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو هغه کرونري اتیروسکلیروسس ده دوهم سوپرا اډر چینج ان کرونري اتیروسکلیروسس په کرونري اتیروسکلیروسس کې لکه دغه ډاکټر صاحبانو نور اضافي تغیرات رامنځته راتګ ده په دې باندې دواړو باندې موږ تاسې بحث کړی ده په یاد مې دي په واسکولر پیتالوجي کې اتیروسکلیروس تاسې ټول پېژنئ په دې خاطر مې تشریح نه کړه نه او که څوک ورباندې نه پوهېږي بېرته ولاړ سئ هغه لیکچر ویډیو وګورئ چې هغه موږ تاسې په واسکولر سیسټم کې په اتیروسکلیروس باندې اخیستو په یاد مې دي ښه دوهم یعنې کله چې په اتیروسکلیروس کې اضافي تغیرات راځي دا څنګه راځي وروسته یې درته وایم او دریم غټ سبب چې دی د اسکیمیک هارت ډیزیز ډاکټر صاحبانو هغه نن اتیروسکلیروټیکایسس غیر اتیروسکلیروټ اسباب اول کرونري اتیروسکلیروس ډاکټر صاحبانو کرونري اتیروسکلیروسس ډاکټر صاحبانو دا یوه داسې پیښه ده چې د کرونري شریانونو پروټونیک انټایما کې یو پلک جوړیږي د اتیروما دغه اتیروما پیکس ډول سره په هغه ساحه کې مشتې وي نه دورې ځي او له یوې ساحې څخه د دې په مابین کې لکه یوه دانه چې راختلي چې دې ته څه شی وایي اتیروسکلیروټیک پلک لکه دانه چې په منځ کې راختلي وي طبعا هغه داخلي مجرا د هغې برخې له یوې خوا څخه له یوې څنډې څخه بنده کړي په ډېرو کم اوقاتو کې ممکن سرکمپلیکس داسې پکې راتاو سوي وي دا ستونزه خو اکثره وخت له یوې خوا څخه داسې وي لکه یوه دانه چې پکې راختلي وي صحیح او د ایچ ډي تقریبا 90% برخه ته په یوازې سر سره دغه اتیروسکلیروس جوړوي ډاکټر صاحبانو او په دې باندې زیات معلومات موږ تاسې په اول چپټر یا هم د واسکولر پاتالوژي کې ویلي وو صحیح نه ته به یوازې یوه زغلنده کتنه ورته وکړو ډاکټر صاحبانو چې دا څه رقم ستونزه ده او څنګه پر مخ ځي اول ډاکټر صاحبانو د اتیروسکلیروسس ډسټریبیوشن دا معنی چې په کومو کرونري شریانونو کې دغه ډیره واقع کیږي صحیح په کومو کرونري شریانونو کې ډیره واقع کیږي مطلب دا ده چې له دې نه وروسته چې ایچ ډي رامنځته کیږي اسکیمیک هارت ډیزیز ممکن انجاینا وي ممکن ایمای وي او ممکن کومه کرونیک اسکیمیا وي دا چې رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو دا عموما په کومه برخه کې رامنځته کیږي یا د زړه کومه برخه له خطر څخه خالي نه ده یا هم ډیره په خطر کې ده په دې باندې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې بحث کوو ډسټریبیوشن باندې صحیح ده د کرونري شریانونو ډاکټر صاحبانو 3 میجر برانچز یا 3 میجر ټرنکس په دغو کې ډیره زیات واقع کیږي ډاکټر صاحبانو تر ټولو زیات انسیډنس د ډاکټر صاحبانو هغه په کوم ځای کې ده رائټ کرونري ارټري بل
سر کمپلیکس نیولې کړه څه پات دغه وبخښئ انټیریئر زما ایران سم چې دا دوه سو دا درېیم یې څه انټیریئر ډیسنډینګ کورونري ارټري او رائټ کورونري ارټري او په ډیرو کم اوقاتو کې ممکن د سر کمپلیکس کورونري ارټري یو برانچ په ډیر زیات انټیریئر ډیسنډینګ ستاسو هغه مخکې پکچر کې په یاد ونه و چې انټیریئر برانچ کې د کورونري ارټري دغه پیښه ډیره واقع کېده نه دغه تاسو فرض کړئ ډاکټر صاحبانو چې شاید اورټا ده او د دې څخه رائټ لیفت او رائټ کورونري ارټري دا لیفت چې راځي ډاکټر صاحبانو دلته بیا یو انټیریئر ډیسنډینګ برانچ او دغه شاوخوا ډاکټر صاحبانو شی ورته جوړیږي سر کمپلیکس دا تر دې راتاویږي دا هم داسې وي ډاکټر صاحبانو صحیح سو نو تر ټولو زیات واقعیت چې دي ډاکټر صاحبانو په چش کې دي په انټیریئر ډیسنډینګ کورونري ارټري په دې کې واقعیت ډیر زیات وي دوهم ډاکټر صاحبانو په رائټ کورونري ارټري عموما په رائټ کورونري ارټري خصوصا د دې هم په پوسټیریئر ډیسنډینګ برانچ کې ډیر واقع کیږي او په سر کمپلیکس کې د شګر چاپیره چې تر زړه راګرځېدلې د دې هم په ځینې برانچونو کې په لیژو واقعاتو کې ممکن چې اتیروسکلروس ولیدل صحیح دوهم لوکیشن ډاکټر صاحبانو د لوکیشن له نظره ډاکټر صاحبانو د کورونري ارټري په هره برخه کې دا واقع کېدای شي په هره برخه کې واقع کېدای شي خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو تر ټولو زیاته به د اسکیمیا د چی شي لوکیشن ډاکټر صاحبانو د اسکیمیا یا د اتیروسکلروس څخه وروسته اسکیمیا په کوم ساحه کې واقع کیږي تر ټولو زیاته اسکیمیا په هغه نقطه کې واقع کیږي چیرته چې د کورونري شریان ډاکټر صاحبانو سټینوسیس یا داخلي مجرا تنګوالی ډیر وي اوس مثلا دلته ډاکټر صاحبانو دا خوا چې دا خوا ټوله له اسکیمیا سره مخ ده که یا د وینې د کمښت سره مخ ده خدای یوه خبره په یاد لرئ چې عموما اراز ولایم تر ډیره وخته پورې د اسیمپټمیټک وي اراز ولایم په هغه وخت کې راڅرګندېږي چې کله داخلي مجرا تر 50% زیاته بنده سوه صحیح سو په هر یو کې چې و او په پایله کې به شی پې رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو د مایکارډیل اسکیمیا د دغې برخې اسکیمیا به رامنځته کوي ښه په هر صورت فکسډ اتیروسکلیروټیک پلک د دې مطلب دا ده ډاکټر صاحبانو چې که چېرته موږ تاسې یو هغه ته وګورو یو کورونري شریان ته وګورو مثلا دا ده دا په یوه ساحه کې به تاسې وګوري ډاکټر صاحبانو لکه یوه دانه چې پکې راختلې وي فکس ډول سره مطلب دا ده چې دا له دې ساحې څخه ګرځي نه په دا یوه ساحه کې وي لکه یوه دانه چې د فکس ډول سره وي په ډېرو او دا عموما له یوې خوا څخه له یو سایډ څخه دغه پیښه داخل خواته راغلی وي په ډېرو کم اوقاتو کې موږ تاسې وګورو چې ګرد چاپېره دغسې دا پلک سره کم پکې سوی وي ډاکټر صاحبانو سر کمپلیکس ګرد چاپېره کېدای شي مثلا دا کورونري اکثره وخت له یوې خوا څخه دا کورونري شریان متاثره کړی وي او په ډېرو کم اوقاتو کې ډاکټر صاحبانو کېدای شي چې ګرد چاپېره شیره متاثره کړی وي ډاکټر صاحبانو دا کورونري شریان سر کمپلیکسلی دا پرې سوی دی داسې مثلا که قطع سوی شي او دا یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو چې دا د کورونري شریان بندښت د اتیروسکلیروسس له وجې دا داسې په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي خو په خاصه توګه سره کله چې په د اتیروسکلیروټیک پلک کې کوم تغیرات رامنځته سي له هغو نه وروسته په ناڅاپي ډول سره کېدای سي چې دا رګ بند سي چې دې ته موږ تاسې څه وایو ډاکټر صاحبانو اکیوټ کورونري سنډروم هم ورته وایي صحیح ده اکیوټ کورونري سنډروم بیا په هغو کې ورته وایي چې یو دم تغیرات سوپرا اډیټ چینج پکې واقع سي او په غیر دغو کې ډاکټر صاحبانو دا ډېر په متواتره سره آهسته آهسته ممکن کلونه په بر کې ونیسي چې دغه پیښه مخته ځي د اتیروسکلیروټ دغه کورونري شریان چې نری کوي دا ممکن 10 20 الی 40 کاله په بر کې ونیسي په یوه څېړنه کې مې وویل وایي د اتیروسکلیروز داسې نه ده چې داسې راشي وروسته داسې کار خراب کړي وایي دا حتی چې ځینې ماشومان په لس کلني کې لا شروع کېږي د دوی په لس کلني کې فرست ډیکارډ آهسته آهسته مخته ځي ممکن هغه نو په د بختو تعلیې دي په کوم وخت کې مطلق بلاک رامنځته کوي صحیح خصوصا په هغو کسانو کې چې څه لري ډاکټر صاحبانو ډسلیپیډیمیا په اتیروسکلیروسس کې ډاکټر صاحبانو سوپرا اډیټ چینج دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې په اتیروسکلیروسس کې
په ناڅاپي توګه سره ځینې تغیرات رامنځته سي او هغه به طبعا اسکیمیا رامنځته کوي او خطرناکه اسکیمیا به رامنځته کوي. صحیح. په دې کې شک نشته چې اتیروسکلیروټیک پلک کې ځینې تغیرات راځي او د مربوطه کورونري شریان داخلي مجرا مطلق بندوي یا هم په نسبي ډول سره بندوي. نو دغه ډاکټر صاحبان دغه پیغامون ته په نظر کې په کتلو سره صحیح په زړه کې آی ایچ ډي په څو ډول سره رامنځته شي ډاکټر صاحبانو. کېدای شي چې صرف د فزیکي کار کولو سره مثلا سړی درد احساس کې یعنې زړه له اسکیمیا سره مخ شي، په غیر د هغو کې کېدای شي چې په ریسټینګ حالت کې نارمل وي چې دغه پیښ ته بیا موږ څه وایو سټیبل انجینا. یا کېدای شي ډاکټر صاحبانو داسې وي چې مثلا په فزیکي فعالیت پورې اړه ونه لري ډاکټر صاحبانو، مثلا چې در باندې کناسې که ولاړه یا در باندې راغله او دوامداره دا درد پسې پاته شو، دې ته بیا څه وایي انسټیبل انجینا یا پری ایمای انجینا ورته وایي. یا کېدای شي ډاکټر صاحبانو چې د زړه مربوطه برخه عضلات بیخي مړه سي ایریورسیبل سیل انجري سره مخ سي چې دې ته بیا څه وایي ایمای ورته وایي. یا کېدای شي ډاکټر صاحبانو یو ناڅاپه په ټول زړه موږ ته د لاسه ورکړو او انسان مړ سي کارډیک ډیت رامنځته سي. دا د اسکیمیا ډاکټر صاحبانو هغه عمده ډولونه دي چې په هغه وخت کې رامنځته کېږي په خاص توګه سره کله چې سوپرا اډډ چینج ډاکټر صاحبانو په دغه اتیروسکلیروس کې رامنځته سي. یعنی مطلب مې دا ده چې که چېرته د یو نفر داخلي مجرا د یو کورونري شریان تر البته انجیوګرافي وروسته موږ ته معلومه سوه چې 50% بنده ده یا 40% دی دې نه خوشحاله کېږي چې زه خو تقریبا تر ډېرو کلو پورې سیو یم. دی باید چیش ته تیار سي سوپرا اډډ چینج ته تیار سي. مطلب دا ده چې د ده سر باید موږ ورخلاص کړو چې په تا کې څه راتلی شي ډاکټر صاحبانو سوپرا اډډ چینج. نو په دې اساس موږ تاسې ته پکار ده چې دته داسې میډیسن ورکړو لایف ټایم یا تر څو پورې چې انجیوپلاستیک کوي تر څو د سوپرا اډډ چینج مخه موږ تاسې ونیسو د ناروغ ژوند وشت کړو. صحیح. اوس مثلا لکه انټي پلیټلیټ ورته ورکوو تاسې یا ترومبولایټ اکسیجنس ورته ورکوئ او یا مثلا چې ورته بخښش دي ترومبولایټ نه انټي کوګولانټ ورکوئ یا مثلا چې ورکوئ ډاکټر صاحبانو سټاټین ورکوئ مثلا د لیپډ لورینګ دواګانې ورکوئ که چېرته شکر لري شکر یې کنټرول ساتي یو داسې نور. دا اکیوټ چینج ډاکټر صاحبانو په دغه کورونري پلک کې یا هم په اتیروسکلیروټیک پلک کې چې رامنځته کېږي دا چینج به ډاکټر صاحبانو تقریبا موږ تاسې په مختلفو ډولونو کې ووایو چې دلته اول اکیوټ چینج اکیوټ چینج دي ډاکټر صاحبانو په ناڅاپي توګه سره رامنځته کېږي. صحیح ده. په ناڅاپي توګه رامنځته کېږي په هغو پلک کې چې مخکې دلته یعنې په مضمین ډول سره دلې وجود درلوده دلې موجود ده. کېدای شي چې وي ډاکټر صاحبانو دا چینج هیموریج په څه معنی ډاکټر صاحبانو کېدای شي چې دغه مثلا دغه برخه څه ورکړي هیموریج څه معنی لري ډاکټر صاحبانو څوک ویلی شي د باندې خواته ګورئ د ننه خوا سیم پکې وینه ده د هیموریج د ننه خواته نه وي درک د باندې خواته. صحیح. د باندې خواته کېدای شي څه ورکړي هیموریج خو هیموریج خو په دې باندې فشار راولي دغه نور هم پسې نه باسي نه دا سهاره تنګوي که یا د باندې لخوا پرشر په راولي او بالاخره چې رامنځته کوي اسکیمیا. فیشرینګ ډاکټر صاحبانو فیشرینګ دا معنی چې مثلا داسې ژور شیله غوندې یو شی پکې پیدا شي او دا فیشرینګ بیا چیشته زمینه مسایي ډاکټر صاحبانو د ترومبوس جوړېدلو ته السریشن په سطحه باندې زخم جوړی شي. کېدای شي بعضې وخت ډاکټر صاحبانو دا سطحې انډوتیلیم مستقیما څه شي وتوژول سي ایروژن پکې پیدا شي او بالاخره په سطحه باندې السریشن پیدا شي او په نتیجه کې به ډاکټر صاحبانو په السریشن باندې له پاسه ترومبوس او یا هم کېدای شي چې امبولیزم جوړ شي. دغه چینج چې دي اکیوټ چینج دي ډاکټر صاحبانو. مثلا د دې په سطحه باندې تاسې خپله فکر وکړئ زخم پیدا سو یعنې انډوتیلیم یې لوڅ سو معلومه خبره ده ډاکټر صاحبانو پلیټلیټ اګریګیشن دلته صورت نیسي نو همداسې ده که او خپله د پلیټلیټ اګریګیشن په نتیجه کې موږ پوهېږو د ترومبوس جوړېدلو ته لاره هواره یا پر سطحه باندې ترومبوس څه معنا کله چې وینه فرق کې دننه لخته سي کلاټ سي دې ته ترومبوس موږ تاسې ویلي وو. او بل ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو چې له دې خوا څخه د وینې پرشر پرې زیاته دا مخ ته ټېله کوي کېدای شي چې دغه ترومبوس له خپلې ساحې څخه راجلا سي او لاړ سي ډیسټل برخې ته مستقیما دا شریان ټول بند کړي داخلي مجرا یې ټوله کېدای شي بند کړي ځکه موږ پوهېږو چې څونه چې له پراکزیمل برخې څخه په ډیسټل برخه باندې ځو د رګ داخلي مجرا تنګېږي که زادېږي
تنګېږي نو دغه کافي ده چې مثلا په دغه نقطه کې دغه رګ دا ټول د داخل د خوا څخه بند کړي او په ډیسټل برخه کې به مستقیما موږ پوهېږو چې ټول مایکارډیم هغه ډیسټل برخه یي له چې اسکیمیا سره مخ سي او دا اسکیمیا که تر ډېره وخته پاته سي اول ریورسیبل انجري او پایله یې ایریورسیبل یا ایمای خطر رامنځته کول اکیوټ چینج خطرناک وي ښه په میکانیزم سر خلاصېږي ډاکټر صاحبانو بله ډاکټر صاحبانو کرونري آرټري ترومبوسس ده کرونري آرټري ترومبوسس او یوه خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو دغه سډن چینج یا اکیوټ چینج چې وایي رامنځته کېږي عموما دې ته ځینې فکتورونه وایي لمن وهي چې هغه یې مثلا رامنځته کوي او یا هم ټریګرینګ فکتور دي تنبیه کوونکي فکتورونه دي لکه مثلا د خپله دغه شریان سپزم ده ټیکیکارډیا ده او یا هم انټرا پلک هیموریج په پلک کې دننه هیموریج ده او هایپرکولېسټریمیا دغه فکتورونه دي ډاکټر صاحبانو چې دا عموما اکیوټ چینج رامنځته کوي په چیش کې په کرونیک پلک یا هم په اولډ پلک کې او پایله به یې څه وي ډاکټر صاحبانو سډن کرونري سینډروم یا هم اکیوټ کرونري سینډروم بل ډاکټر صاحبانو کرونري آرټري ترومبوسس د نورو شریانونو په ډول سره ما تاسو ته ویلي وو ځینې حالتونه دي چې په شریانونو کې دننه وینه لخته کېږي او ترومبوس پکې رامنځته کېږي لکه مثلا ښه مثال یې کرونا ده نه نو د نورو شریانونو رقم کرونري شریانونه هم له اسمانه نه دي راولیدلي دوی هم زموږ تاسې د بدن یوه برخه ده که چېرته زموږ تاسې د بدن په نورو رګونو کې وینه لخته کېده ډېر زیات امکان یې شته چې په کرونري شریانونو کې هم دننه وینه لخته سي او ترومبوس پکې جوړ سي ممکن بغیر د پلکه خو اکثره وخت د ترومبوس هم په پلک باندې له پاسه جوړېږي لکه ما چې مخکې تاسو ته ویل صحیح پایله به یې څه وي د هغه کرونري شریان بندېدل او بالاخره د هغه رامنځته کول د اسکیمیا او د ستونزو رامنځته کول بل ډاکټر صاحبانو لوکل پلیټلیټ اګریګیشن ان کرونري آرټري سپزم خپله د کرونري آرټري سپزم ډاکټر صاحبانو او د پلیټلیټ اګریګیشن موږ تاسې پوهېږو دغه دواړه هم د اسکیمیا دپاره زمینه مساعده وي خو که چېرته مثلا تاسې فرض کړئ چې دغه لکه مخکې چې ما ته چې پلیټلیټ اګریګیشن دلته رامنځته کېږي او بالاخره ترومبوس جوړوي او له هغو څخه څه جوړېږي ډاکټر صاحبانو امبولیزم یا هم کېدای شي چې د کرونري شریان دغه کومه ساحه کې چې پلک ده سپزم وکړي دا معنا چې تقلص وکړي صحیح ده نو یا تقلص په دې ته نه وایي شخواله وایي دا کې کنټرکشن وکړي خلاص صحیح ده دا راتنګ سي نو په نتیجه کې به موږ پوهېږو چې دغه ساحه به ډېره په اسانه سره بنده سي او دغه هم په نتیجه کې څه رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو اسکیمیا رامنځته کوي او خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو دا وازوسپزم یو حالت ته چې دې ته پرنسمنټل انجینا هم وایي دا به زه تاسو ته د خیره بیا ووایم دا د خاص د انجینا یو ډول ده ډاکټر صاحبانو دا چې کرونري اسکیمیا رامنځته کېږي او په نتیجه کې دغه پاتالوجیک چینج په خپله پاتیروسکلیروټیک پلک کې داسې پرله پسې یو په بل پسې واقع کېږي دې ته د امریکایانو د هارټ یوه کمیټه ده یا امریکن هارټ اسوسیشن یا AHA په 1995 کال کې دوی د دې لپاره یوه خاصه دغه جوړه کړې وه ډاکټر صاحبانو کمیټه او په دې کمیټه کې دغه اتیروسکلیروټیک چینج دغه کې چې و پلک کې کوم ناڅاپي تغیرات چې پکې رامنځته کېږي یا سوپرا اډیټ چینج دا د په شپږو کټګوریو کې وویشل صحیح او په نړۍ کې اوس همدا منل سوي دي لکه مثلا ټایپ 1 2 ټایپ 3 ټایپ 4 ټایپ 5 صحیح and ټایپ 6 مین هیستالوژي مثلا دغه اتیروسکلیروټیک پلک په دغه ټایپ 1 کې له مکروپاج او ځینې وخت له پویم سیل څخه جوړي په ټایپ 2 کې صحیح ده ډېر لایر لري د مکروپاج او د پویم حجراتو او په ټایپ 3 کې موږ پوهېږو لیپیډ لیډن سیلز لري له شحمیاتو څخه ډکې حجرات پکې وجود لري چې له ایکسټرا سیلولر لیپیډ هم په دغه وخت کې وجود لري انټرا دا بل هم په همدې ترتیب سره پسې ولاړ سي مین پاتالوجي په دغه وخت کې وي ډاکټر صاحبانو اکومولیشن اف لیپوپروټین وي په دې وخت کې اکومولیشن اف لیپوپروټین وي همدارنګه په دې ترتیب سره په نورو کې بیا سموث مسل او دغه مداخله کوي په دغه عموما ډاکټر صاحبانو ټایپ 1 چې دا وای په اول لسیزه کې د ژوند دا هم په اوله لسیزه کې دریم ډول په دریمه لسیزه کې څلورم هم په دریمه لسیزه کې او پنځم ډول په څلورمه لسیزه کې شپږم ډول هم په څلورمه لسیزه د ژوند کې وای واقع کیږي
دا عموما د کلینیک له نظره بې اعراض وي، دوهم هم بې اعراض وي، دریم هم بې اعراض وي، او څلورم ډول یې هم ډاکټر صاحبانو بې اعراض وي، په ډېرو کم اوقاتو کې ممکن وایي اعراض ورکړي. اما ډاکټر صاحبانو په پنځم ډول کې عموما ډاکټر صاحبانو اسیمپټومیټیک وي او بعضې وخت دا هم اعراض ورکوي البته، او شپږم ډول یې هم بې اعراض وي او بعضې وخت اعراض ورکوي. لکه مثلا انجینا رامنځته کوي، هر وخت خو هم سړی انجینا نه لري، کله چې شی ولري اعراض په هغه وخت کې ورکوي چې فزیکي یا دروند کار وکړي. صحیح. او بل ما تاسو ته ویلي ډاکټر صاحبانو د مایوکارډیل اسکیمیا یا د زړه د اسکیمیا بل غټ سبب چې و اتیروسکلیروز څخه بغیر ډاکټر صاحبانو هغه شی و نن اتیروسکلیروټیک کاسز و. لکه مثلا تر ټولو ښه مثال چې د کرونري اټري و سپزم. صحیح. سپزم څه تقلصات. بل دوهم سټینوسس اف کرونري اوسټیا. کرونري اوسټیا نیروینګ may result from extension of syphilitic aortitis. syphilitic aortitis او یا هم aortic atherosclerosis. که چېرته د اورټا سکلیروس واقع شي اتیروسکلیروس ډاکټر صاحبانو او یا سیپلیس اورټایټس په دغه وخت کې که چېرته د کرونري اوسټیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې دغه برخه داسې لږ پراخه سوې وي چېرته چې رایټ او لیفټ کرونري اټري له دې څخه منشا اخلي، دغه پیش ته چې وایي ډاکټر صاحبانو کرونري اوسټیا دغه ځای ته وایي. که چېرته مثلا د سیپلیټیک اورټایټس دې ځای ته راوغځېږي دا کرونري شریان بندوي که یا او چې رامنځته کوي اسکیمیا. او که چېرته داسې وي چې اتیروسکلیروز د ورټا دغه ساحې ته نږدې وي دا هم چې رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو اسکیمیا. خپله ارترایټس هر ډول ارترایټس ځکه چې دغه هم شریانونه دي د بدن د نورو رګونو په ډول سره چې دا یوه خبره ستاسې یېره ده چې ما تاسې ته ویلي وو چې ارترایټس اکثره وخت چې وي اوټو امین وي، نور وجې هم لري خو اکثره وخت ارترایټس سره کوي اوټو امین وي. مثلا لکه ډاکټر صاحبانو خپله ارترایټس پولی ارترایټس ناډوسا، ترومبو انجایټس اوبلټرین یا اوبلټریشن په یاد مې د هر یو ډول ما تاسو ته ویلی او تشریح کړی، یا برجر ډیزیز، همدارنګه ټکایاسوس ډیزیز، کواساکي ډیزیز، ټیبرکلوسیس او داسې نور. په دغو ټولو حالتونو کې ډاکټر صاحبانو ارترایټس که رامنځته سو نو کرونري شریانونو ارترایټس هم رامنځته کېږي او په نتیجه کې به زړه له چی سره مخ سي؟ اسکیمیا سره به مخ سي. خپله امبولیزم بعضې وخت امکان لري چې کرونري شریانونو ته امبولیزم له نورو سهوو څخه په ډېرو زیات اوقاتو کې د زړه داخلي میورل ترومبای بعضې وخت امبولیزم ورکوي او د په کم اوقاتو کې کیدای شي چې مثلا د بدن د نورو ځایونو تر څنګ مستقیما راسي و چشته کرونري شریان ته داخل سي او هره برخه چې بلاک کړو نو په نتیجه کې به د هغې برخې اسکیمیا رامنځته کړي. صحیح. بل ډاکټر صاحبانو چې ده ترومبوټیک ډیزیز یعنی هغه ناروغیانې چې ترومبوسیس رامنځته کوي، ډیپ وینس ترومبوسیس یا هم ویټ سپریډ ترومبوسیس رامنځته کوي. ترومبوسیس موږ تاسې په رګونو کې دننه په خاص توګه سره په کرونري شریانونو کې په کومو وختونو کې رامنځته کیدای شي کله چې یو څوک هایپر کواګولیبیلیټي ولري، یعنی د وینې د لخته کېدو فکتورونه دي انسان زیات سي یا وسکسټي د وینې زیاته سي. لکه مثلا د شاک په وخت کې پولیسایټیمیا ویرا په وخت کې پولیسایټیمیا ویرا هم په یاده ما تاسو ته ویلي وه. همدارنګه سیکل سیل انیمیا دا مې هم درته ویلې وه. ترومبوټیک ترومبوسایټوپینیک پرپورا دا مې هم درته ویلې وه. په دغو ټولو ناروغیو کې صحیح یو په بل پسې په د هر یو باندې ما ځان ته یو لیکچر اخیستی و په یاد مو دي. په دغو ټولو کې ډاکټر صاحبانو په زړه په کرونري شریانونو کې دننه ترومبوس جوړېدای سي او کېدای سي چې د زړه اسکیمیا رامنځته کړي. ټروما هم ډاکټر صاحبانو کېدای سي چې یوزولي پینټریټینګ ټروما وي، مثلا یو څوک په سینه کې یو څوک په چاقو وهل کېږي، په مرمۍ لګېږي او داسې نور، او معمولا په نتیجه کې څه کېږي کرونري شریان پرې کېږي چې پرې سو نو هغه ډیسټل برخه یې له چی سره مخ کېږي؟ اسکیمیا سره مخ کېږي. انوریزمز خپله د کرونري شریانونو انوریزمز هم واقع کېدای شي خو ډېر کم، خو اکثره وخت انوریزم د اورټا یې ډاکټر صاحبانو که چېرته اورټا کې انوریزم دې ساحې ته نږدې واقع سو نو موږ پوهېږو چې کرونري اوسټیا هم بندوي له ځانه سره او اسکیمیا رامنځته کوي. کمپریژن ډاکټر صاحبانو کمپریژن بیا د خارجي فشار ممکن په سینه کې یو بل ټیومر د سږو یو بل میډیاستاینم برخه ټیومر پیدا کوي او ټیومر معمولا غټیږي نه هغه په زړه باندې له پاسه فشار واردوي. مثلا دغه رګ د په دې باندې له پاسه موږ څه کوو؟ فشار په واردوو او معمولا لرې برخه چې د له چی سره مخ کېږي؟ اسکیمیا سره مخ کېږي. ډونټ سلیف
وایي په یوه سیمه کې یو مکتب و ډېر لرې په اطراف کې و. بیا تمه ده د اطراف خلک نسبت و بازار خلکو ته یو څه غیر اجتماعي خو به نه ورته وایو، خو داسې ادب ډېر نه مراعتوي اکثره، خصوصا ماشومان. نو وایو د سړی و چې په ښار کې لوی سوی و، په ښار کې غټ سوی و، په ښار کې سپین ږیری سوی و، خو بالاخره وایي مکتب کې هیات مقرر سوی و په هغه کې په معارف کې. نو بیا وایي ولرې پرتې سیمې ته تللی و، هلته د دریم سیم که د څلورم سیم ماشومان دي، وایي دی ورغلی هیاتان چې راسي بیا پوښتنې کوي شاګردان. نو د یو شاګرد یې پورته کړو چې ولاړ سره که یو ادبي ټوکه ووایه. هغه نو ادبي ټوکه څه پېژني، وایي ویلی چې یا معلم صاحب یا مې ویې ویل درته چې نه دي وایم، ولې به دې وایم ورور یو ادبي ټوکه راته وکړه موږ به ټول درته وخاندو. بیا وایي ورته چې دغه ده چې یا معلم صاحب یا مې ویې هغه ورته چې نه دي وایم یاره یو ادبي ټوکه. وایي ښه نو د ما دغسې یو بزګوړی و لکه دا تا په نیمه نوربشو مې ورکړو مره وایي ده لږ ته پېر واخیسته دوه لښتې ووایي چې بېادبه. هغه ورته چې مانه درته چې بیا مې ویې نو نږدې مې دلته یو ډاکټر صاحب و بیده و، نږدې مې ورته ویلي چې ولاړ سه یو ادبي ټوکه وکړه ښه. effects of the myocardial ischemia. د myocardial ischemia تاثیرات یې څه شي دي ډاکټر صاحبانو؟ صحیح، د دې تاثیرات ډېر زیات دي ډاکټر صاحبانو. صحیح، تاثیرات یې ډېر زیات دي. مثلا یعنی مطلب تاثیرات دا معنا چې myocardial ischemia یا ایچ ډي رامنځته سو کومې ناروغیانې د دې رامنځته کېږي، کوم ډولونه موږ تاسې تشخیص کولی سو. اکثره وخت د myocardial ischemia په دې پسې اړه لري ډاکټر صاحبانو چې صحیح دا په دې پسې اړه لري چې دغه پیښه ګریجولي رامنځته کېږي او که سډنلی، یعنې یو ناڅاپه که په قرار سره، یو ناڅاپه پیښه خطرناکه یي نسبت و قرار سره. صحیح، یعنې موږ یې ژر احساسوو، ژر اراز ورکوي. دوهم ډیوریشن پسې اړه لري ډاکټر صاحبانو چې ډیوریشن یې څنګه ده. اوس مثلا د څونه وخت دپاره موږ تاسې زړه له اسکیمیا سره مخ ده، څومره وخت دپاره، ډیګري یعنې دا معنا څومره شدت سره، یعنې دا معنا چې داخلي رګ څونه فیصده بند ده، او یا فیصده، 80%، 50، 30، 40، څو فیصده. لوکیشن تر ټولو خطرناکه به هغه وي څونه چې پراکزیمل بند وي همدومره به خطرناکه وي، او څونه چې ډیسټل یعنې لرې پرته برخه کې بند وي هغه ډېر خطرناکه نه وي. دا په یاد لرئ. صحیح ده. ښه، په هر صورت بل ډاکټر صاحبانو د دې تر څنګ د کلینیکي اعراضو علایمې په دې پسې هم اړه لري چې یو څوک کوموربیډیټي لري. کوموربیډیټي دا معنا چې انډرلایننګ نورې ناروغیانې لري، لکه هایپرټنشن، لکه ډیابیټس ملیټس، لکه مثلا نور مثلا هایپرتایرویډیزم ولري ورسره، یا مثلا از د خبره د ډسلیپیډیمیا ولري، یعنې نورې کوموربیډیټي ولري، یا مثلا د پښتورګو ناروغي ولري ورسره. نه، دا معمولا په دې کې د ډاکټر صاحبانو اسکیمیا خطرناکه وي. خو اسکیمیا د کلینیک له نظره ډاکټر صاحبانو له بې اعراضو حالت څخه یا هم سایلنټ حالت څخه نیولې بیا تر شدیدو اعراضو حتی تر ایمای پورې ستونزې رامنځته کولی شي. نه سواس پوه، اسکیمیا کیدای شي چې بعضې وخت لږ وي او بې اعراضو وي، هېڅ اعراض نه لري، او ان بعضې وخت سډن کارډیک ډیت له رامنځته کیدای شي، یو دم د زړه مړینه. تاسې څوک لیدلی چې زړه یې مړ شي، خو نو موږ هم ورسره مړ یو بیا نه. ښه، نو په دې اساس دا موږ په خپل ترتیب سره تقسیموو. کیدای شي چې د زړه اسکیمیک هارت ډیزیز چې وي اسیمپټومیټیک بې اعراض وي. کیدای شي ډاکټر صاحبانو چې رامنځته کړي انجینا پیکټورس، کیدای شي چې اکیوټ مایوکارډیل انفارکشن یا ایمای رامنځته کړي، او یا هم کیدای شي چې کرونیک اسکیمیک هارت ډیزیز رامنځته کړي. کرونیک نو فلهذا موږ ویلی سو چې اسکیمیک هارت ډیزیز د بې اعراضو یې پرېږدئ، انجینا پیکټورس، ایمای او کرونیک اسکیمیک هارت ډیزیز. دغه هر یو جلا ټاپک ده، دا به یې موږ تاسې وایو. او څلرم ډول چې ده ډاکټر صاحبانو هغه څه ده؟
سډن کارډیاک ډیت. بعضې وخت ډاکټر صاحبانو چې زیاته برخه یې بلاک سي د کورونري شریانونو نو هغه بالاخره زړه ټول له فعالیته غورځوي او هغه زړه بیا نسي کولی چې وینه پمپ کړي او مستقیما زړه درېږي او بالاخره شي رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو. مرګ سډن کارډیاک ډیت کیدای شي چې ډاکټر صاحبانو اسکیمیک هارت ډیزیز بیا رازو وي یو انجینا پیکټورس رامنځته کوي. انجینا پیکټورس بیا په خپل وار سره پر درې ډوله ده سټیبل انسټیبل او پرنزمنټل او یا کیدای شي مایکارډیل انفارکشن رامنځته کوي. مایکارډیل انفارکشن چې ده بیا په دوه ډوله ده ډاکټر صاحبانو یو ټرانس میورل یا فل تکنس او بل سب انډوکارډیل. دا ټرانس میورل او سب انډوکارډیل ما په ای سی جي کې یو څه درته ویلی و او زه مطمئن یم تاسې په ای سی جي کې لا معلومولی سي ده نه. بل کرونیک اسکیمیک هارت ډیزیز او یا هم کیدای شي سډن کارډیاک ډیت. نو موږ تاسې باید شی وایي اسیمپټومیټک یې پرېږدئ انجینا پیکټورس مایکارډیل انفارکشن او کرونیک اسکیمیک هارت ډیزیز یو په بل پسې به د خیره دا ووایو. صحیح یاره زه خو وایم چې نن دپاره همدومره درس بس ده په دې خاطر چې یو بل پروګرام موږ تاسې په مخ کې لرو. صحیح ده او دا ډېرې مهم هم دي دغه داسې لږ به قرار ووایو چې اکثره ناروغیانې زموږ تاسې سره په ورځني ژوند کې دغسې ناروغۍ مخ کېږي. ښه دا ده چې ښه یې په ترتیب سره زده کړو او ورته متوجه سو. خوښه مو ده؟ سټاپ د ویډیو.